بچې تاسو ته وایم بچو جګړه ستاسو په حق جګړه ده د دې پښتون په حق جګړه ده ستاسو په دې خاوره او ستاسو په دې ملک او ستاسو په دې حق په دې جګړه ده چې موږ وایو چې دا فیصله به موږ کوو یو دوه خبرې به منو ضرور او هغه دا چې دا زموږ دوه مطالبې دي یوه ده چې د دې ملک باندې د حکومت حق چې دی دا د ملک د ولس حق دی دا ټول د ملک اوسېدونکي چې کوم دي دا ټول په دې ملک د حکمرانۍ حق لري دا د یوې ډلې دا د یوه طبقې دا د یوه فرقې حق نه دی یوه او د دې سره دویمه تړلې خبره ده چې د دې ملک دا دولت چې دا موږ وایو چې دا د ټول قام شریک دی باچا خان د قام سره وعده کړې وه چې که پیرنګي د دې ملک نه لاړ نو که پوره وي او که سپوره وي ستاسو به په شریکه باندې او دا وعده موږ د قام سره دا زموږ فیصله ده چې د باچا خان دا وعده به د قام سره موږ سر ته رسوو چې تر څو پورې موږ نو دې وجې نه په دې دوو خبرو بچو جنگ دی نو اوس را پسې څوک به راشي څوک وایي دا جي د پاکستان سالمیت ته خطره پېښه څوک وایي نه صاحب اسلام ته خطره پېښه او څوک خبرې کوي د اسلام حیران شي سړی ورته هغه مخکې ورځو کې هغه بل کال زه په یو مجلس کې ناست وم نو چېرته زموږ د یو ډي ایف جلسه وه ما چېرته پکې څه حدیث شریف مې ویې کړه قرآن شریف مې څه آیات مې وویل نو د میا طفیل دا سر ما پسې را دی خوا کې چې دا هندو پکې څنګه کلمې وایي ما ورته مخکې مې د خپل ایمان خیر غواړه میا صاحب تا خو خپل جومات او خپل ادیره او خپل دارالعلوم او خپل هر څه اسلام تاسیق ته پرېښودو دلته رالې او موږ مسلمانان ما ویې لاړ شه د هغه نیکه قبر نه دی چې سیک ته دې پرېښودې تپوس ته وکړه ورته ووایه تا ته به هغه وایي که د ولي خان نیکه نو ته یو کلمې ورته نه ښولې دونه سړی باندې مې په سر ولاړ حقیقت دا دی چې جګړه د اسلام نه ده موږ ټول مسلمانان یو دوی زموږ نه په څخه مسلمانان جګړه د پاکستان هم نه ده موږ په جګړه په دې ده چې موږ د یو پلار او د یو مسلمان پلار او د یو مسلمان مور نه څلور بچي پیدا یي تپوس کوو چې د پلار په جایداد کې د هغوی حق برابر دی او که برابر نه دی که نه مشر کشر او غټ او نری او تور او سپین پکې شته نه موږ ورته وایي برابر دی نو اوس ورته موږ دا خبره هم کوو چې موږ بلکل صحیح خبره ده خو دا حق ده موږ غواړو که څوک یې راکوي پرده خورا به کي کني لاس تاور یو فرق لاس تاور